الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين ندعوه أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو همسفرو هموطنو ورونو، دنیا چې رب العالمین پیدا کړې ده او د انسانان یې پیدا کړي، دا انسانان دوه قسمه دي. یو هغه انسانان دي چې هغه بدبخت دي، بدقسمت دي، هغه د اور والا دي، د جهنم والا دي. او بل هغه انسانان دي چې هغه د جنت والا دي، خوش قسمت دي، نیکان خلق دي. دا تقسیم رب العالمین کړي. په قرآن مطالعه چې مونږ تاسو وکړو، د انسان 58 یعنی 58 صفات د انسان ذکر شوي. په دې کې 48 بار د انسان هغه صفات بیان شوي چې د انسان ناکاره صفات دي. ان الانسان لربه لکنود، انسان ډیر ناشکر دی. ان الانسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور دی. ان الانسان لفی خسر، انسان تاوانی دی. خدا سي نور ډیر آیاتونه. نو محترمو، یو قسم انسانان داري چې هغه نیکان انسانان دي. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. داسې خلک کوم شته. ما چې کوم آیات ولستو، په دې آیات کې رب العالمین دوه قسمه خلک ذکر کړي دي چې انسانان دوه قسمه دي. د سعادت والا نیکبخت دي، خوش قسمت دي، ښکلې زندگی به نصیب کیږي. بل هغه انسانان دي چې بدبخت دي، بدقسمت دي. دا دواړه قسم الله رب العالمین ذکر کړي. مخکې د دینه چې د دغه خبرې تفصیل وکړو، یاد وساتئ یو د دنیا سعادت دی، یو په دنیا کې خوش قسمتی ده، یو په دنیا کې د آرام زندگی ده، په دنیا کې د خوشحالۍ زندگی ده. دې ته ویل کېږي سعادت الدنیا. نو د دې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 4 علامې دي. هغه انسان چې دنیا کې خوشحالی، وګوره دا انسان ته فایده نه ورکوي، د آخرت د عذابونو نه بچ کوي. روایت ابن حبان کې د نبی علیه السلام فرمایي 4 من السعادة، 4 خیر د نیکبختۍ او د ښه ژوند علامې 4 دي. نبی علیه السلام فرمایي اول المرأة الصالحة، چې الله رب العالمین یو انسان ته ښه بیبي، ښه کور والا، ښه ښځه ورکي، نیک عمله ښځه ورکي، خوش اخلاقه وي، بد اخلاقه نه وي، صابره وي، تا سره په سختو کې سختې تیروي، په راحت کې در سره په راحت زندگی تیروي. دې ته ویلی کېږي ښه او نیکه زنانه. د قرآن تلاوت کوونکې وي، د عبادت کوونکې وي، امانت وي پکې. نو دا اوله علامه ده په دنیا کې. دویم المسکن الواسع، پراخه کور الله رب العالمین انسان لورکی، داسې کور وي چې دغه پکې ضروریات پوره وي. دریم الجار الصالح، نیک عمله ګاونډي وي. نیک عمله ګاونډي انسان ته ملاو شي، دا انسان ښه زندګي والا جوړ شو. او 4 المرکب الهنی، پیغمبر فرمایي چې هغه ښه سورلی رب العالمین چاله ورکي. ښه سورلی نه مطلب دا دی ښه ګاډی وي چې همیشه دپاره هغه تا یو ځای ته په سرعت سره، په جلتۍ سره دې رسوي. یعنی مطلب داسې بعضې ګاډي انسان ته نصیب شي چې سار خراب وي، د ماښامې خراب وي. دا به د بدبختۍ علامه ده. خلاصه دا شوله، دا 4 علامې په دنیا کې د ښه ژوند علامې دي، خو صرف په دنیا کې. ښه دا کافرو لم راځي، دا مسلمانانو لم راځي، دا نیک عملو تم راځي، دا بد عملو تم راځي. غره کېږي چې یاره چې دا علامې چې دي چې ما کې موجود شي، نو زه د الله خوښ یم. اکثره خلک دا رزق سبب د دې ګرځي چې مال الله پاک مال او دولت را کړی دی، نو بس دا مال او دولت چې دی، دا مال او دولت دا د الله د رضا، د الله رب العالمین
د خوشحالۍ نښه او علامه ده نه، دا خبره غلطه ده، دا صرف د دنیا سعادت دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل واربع من الشقاوة، سلور بدبخته خلکو سلور علامې دي په دنیا کې چې کور هم صحیح نه وي، ښځه هم بد اخلاقه وي، بد عمله وي، ګاونډي هم بد اخلاقه وي، بد عمله وي، او سورلی هم داسې سورلی وي چې د سار هم خرابه او د ماښام هم خرابه. نو زما مقصد دا چې د دنیا سعادت د دنیا بدبختی دا ځان له شی دی. خو زمونږ او ستاسو نننی درس دا یو 20 منټه 25 منټه دا په دې موضوع باندې دی چې مونږ چې آخرت کې نیکبخته جوړ شو، مونږ چې ورځ د قیامت ته ځو د رب العالمین په وړاندې زمونږ سره حساب کیږي، د دې نوجوانۍ حساب کیږي، د دې مال او د دولت حساب کیږي، د دې عمر او د زندګۍ حساب کیږي چې آیا مونږ به کامیاب یو که نه به یو. نو د دې هم علامې شته دی. الله قرآن کې ځکه فرمایي یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، داسې وسخته ورځ را روانه ده چې هیڅ یو انسان په خپل اختیار باندې خبرې کولی نشي، چې الله رب العالمین ورته اجازه ورکړي بیا به یې کولی شي. اوس په دنیا کې زمونږ اختیار دی، دنیا کې مونږ خبرې کولی شو، مونږ سره د چا کار نشته، الله دا قوت مونږ له راکړی. خو په ورځ د قیامت د رب العالمین د اجازت نه بغیر مونږ به خبرې هم نشو کولی. داسې یوه سخته ورځ ده ما من عبد الا سيتكلم معه، هر یو انسان سبا رب العالمین الا وسيكلمه ربه، الله بور سره خبرې کوي، وليس بينه وبينه ترجمان، د بنده او د الله ترمنځ ترجمان بنوي، د دې ټولو نعمتونو ته پوستر نه کیږي. دا زندگی دا ګوره عبث نه ده. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، ایا ستاسو دا خیال چې صرف د گپ شپ او د خندا او د ویډیوګانو د پاره د زندگی جوړه ده، د ګانو د بجانو د پاره او دارنګ د فلمونو او د ډرامو د پاره، د مجلس د ګرمولو د پاره راځي گپ ولګو. الکه دا گپ پکې لاسي خپل زړونه دومره سخت شوي دي، قرآن له ولې ټیم نه ورکو، احادیثو له ولې ټیم نه ورکو، ولې د علماو په مجالسو کې نه کینو چې په دې زړونو کې لږ نرمي راشي. زما عزتمند ورونو دا وختونه زموږ سره امانت دی، دا ځواني زموږ سره امانت دی، دا مال او دولت دا امانت دی. نو داسې سخته ورځ ده د خولې نه به د خبر هم نه راوځي چې خپل شکایت وکړي. نو رب العالمین دغه حالات بیانوي. نو بیا رب العالمین فرمایي فمنهم شقی و سعید، دا انسانان بیا په خپل کور کې په ورځ د قیامت هم دوه قسمه دي، بعضې بدبخت دي بې برخه دي، بعضې بدقسمت دي. خپل ټول عمر د دنیا په طلب کې تیر کړی چې څه یې زړه غوښتله هغه شانې زندګي تېروله. نو دا بدبخته خلک دي. چې بدبخته شو نو څه کېږي؟ رب العالمین بیا فرمایي چې بدبخته شوي فاما الذین شقوا، چې کوم انسان دغه شان بدبخته وي ففي النار لهم فيها زفیر وشهیقا، دوی به جهنم ته ځي او په جهنم کې به د خره په شانتې رمباړې وي، چغې به وي، خو څوک به د دې فریاد نه اوري. داسې یو سخت حالات زموږ مخې ته را روان دی. زما عزتمند ورونو، د دې مقابل کې د الله رحم دی چې نیکان خلک هم شته، سعید نیکبخته خلکه، خوش قسمته خلکه، چې د قیامت ورځ به په شانته د 2 رکعاتو یا په شانته د مازدیګر او د ماښام ترمنځ چې کوم دا ټیم دی دا ډېر زر تېرېږي که خیال هم کړی وي، داسې به پې تېرېږي. ورسره پل صراط باندې به د سپرغۍ په شان تېرېږي، عملنامه به ورته په ښي لاس باندې میلاویږي. په دغه سخته ورځ باندې د عرش د سوري لاندې دا سوری به یې نصیب کېږي ان تر دې چې جنت ته به رسېږي، د جهنم د دې ګرمو لمبو نه به بچ کېږي. دا نیکبخته خلک دي. رب العالمین د هغوی باره کې فرمایي واما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیها، هر چې هغه خلک دي چې هغه نیکبخته دي، خوش قسمته دي، بخت بیدار شوی دی دغه خلکو، نو دا به جنت ته ځي، تل تر تل او همیش به په دې جنتونو کې په دې باندې فنا نه راځي. بیا د جنت او د جهنم تفصیل هغه ډېر اوږد دی، که موقع میلاو شو انشاءالله د هغې باره کې به هم هغه درسونه به شروع کوم. نو زما محترم ورونو، مونږ ته به څنګه پته لګي، مونږ انسانان، مونږ مسلمانانو ته چې مونږ هغه د سعادت والا انسانان یو که نه بدبخته. علماو په دې باندې کتابونه لیکلي دي. امام ابن القیم رحمه الله په دې امت کې یو غټ عالم تر شوی دی په 9 صدۍ کې. هغه یو کتاب لیکلی او دا داسې یو عالم و، دې ته ویل کېږي حکیم القلوب، چې د زړونو ټولو بیماریانو او د هغې په علاجونو باندې الله ده ته علم ورکړی. ده په لیکلي په خپل کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین کې چې د انسان د سعادت 4 علامې دي. څو علامې دي؟ 4. اوس سوچ کوئ په دې 4 علامو کې چې آیا دا 4 په ما کې شته او که نشته.
که په مونږ کې وي نو شکر وباسئ چې انشاءالله په ورځ د قیامت به بیا کامیاب یئ، او که په مونږ کې نه وي نو ګوره اوس هم ټیم تیر نه دی، لا خو قیامت راغلی نه دی، لا د مرګ شیبې په مونږ راغلی نه دي، لا د انور د مغرب نه راختلی نه دی، دغه د قیامت غټې علامې شروع شوي نه دي، د توبې دروازې لا کولاو دي. چې دا دنیا د ګناهونو نه ډکه کې حدیث کې راځي الله رب العالمین فرمای حدیث قدسی دی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، که د اسمان کنارو ته د ګناهونه ورسیږي، سترګې د ګناهونه کوي، غوږونه دې په ګناهونو کې مبتلا دي، زړه دې د حقد او د حسد او د کینې او د شرکونو نه ډک دی، دا ټول ګناهونه کې، خو مطلب دا چې هیڅ یو نیک عمل دی نشته دی، خو چې بیا هم چې یو ځل دی وویله چې یا الله زما ته توبه استغفر الله واتوب الیه، زمونږ رب داسې یو رحیم ذات دی چې ستا ټول ګناهونه بخي ولا ابالي، او د رب العالمین هیڅ پروا نشته په دې باندې. نو زما عزتمند ورونو، نو که دا علامې په مونږ کې موجود نه وي ناامیده کیږو به نه، بلکې کوشش به دا کو چې ځان کې دا علامې پیدا کو. امام ابن القیم دا علامې ذکر کړي. اول علامه هغه دا ده چې انسان د قرآن سره تعلق وي، چې د قرآن تلاوت کوي او دله خوند ورکوي، د قرآن په مطلب پوهیږي. اوس سوچ او فکر وکړو په دنیا کې خاصتا زمونږ پښتانه څومره موږ د قرآن سره ریلیټیو خلک یو، تعلق زمونږ د قرآن سره څومره دی؟ جواب دا دی ډېر کمزوری دی. 50-60 کاله مو چې د قرآن ناظره راله نه راځي، ترجمه خو بالکل امپاسبل، هغه ناممکنه خبره ده. نو د دې وجې نه موږ د دې قرآن نه خوند وانه خسته. که خیال وي د عرب علما چې کله تلاوت کوي، تاسو به د روژه کې د تراویح هم کوئ، حرم ته به هم ځئ، دلته هم ګورئ تاسو د دوی په تلاوتونو کې څومره اثر دی چې 2 آیاته وایي، په 3م آیات کې ساز راخوټ کېږي او جړاګانې کوي. تاسو کله په خپلو وطنونو کې داسې ولیدل چې په مونځ کې څوک جاړي؟ نه. ولې نه جاړي؟ وجه دا ده چې قرآن باندې پوه نه دي، نو چې پوه نه نو دوی له به جړا څنګه ورشي؟ نو زما عزتمندو ورونو، دا یو د هغې خبرو نه ده چې ډېر سړی افسوس وکړي او جړا سړي له ورشي چې د رب د احساناتو ته وګوره چې مونږ او تاسو سره یې کړي، انسانیت یې راکړی دی، روغ صحت یې راکړی دی، 2 سترګې 2 غوږونه یې راکړي دي، لاسونه یې راکړي دي، مال او دولت یې راکړی، نوجواني ځواني یې راکړي، قوت یې راکړی دی، ان تر دې چې بوډاوالي ته ورسیږو. خو زمونږ دا سوچ کې رانشي چې د رب دا کتاب دی چې دې کې به مونږ ته څه ویلي، زمونږ رب مونږ نه څه مطالبه کوي. زما عزتمند ورونو، د قرآن یو نوم دی میسیج، رساله مطلب هم دا دی چې تا ته څوک میسیج راولیږي نو د هغې په مطلب به ځان پوهې. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبره دا قرآن خلکو ته ورسوه، که دا کار دی ونه کو فما بلغت رسالته، د پیغمبره که دا کار دی ونه کو د الله میسیج دی نه دی رسولی. نو میسیج د الله راغلی دی او مونږ ته دلته پروت دی، یا خو مونږ چې کوم دی د ناوی سره په د هغې د سر د پاسه وړو چې یاره دا ناوی برکتي شي، برکت دپاره هم صرف ساتلی، او په چیرړو کې او په قسمه قسم په ریخمو په کپړو کې تاو دې ته قدر وایو، یا په اوچت تاغه میخې وي دوړو وهلی وي کلی کلاو نه کو. زما عزتمند ورونو، د قرآن سره دا وفا نه ده. قرآن زده کول پکار دي. دا قرآن الله را لېږلی د تلاوت دپاره هم، خو مهم مقصد د دې قرآن دا دی چې موږ سوچ او فکر پکې وکړو. الله قرآن کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک، دا عظیم الشان کتاب می تا ته درکړی پیغمبران، مبارکتون ټول برکت د آیتونو کې برکت دی، ټول خوند او مزید په دې قرآن کې. د څه لپاره می نازل کړی؟ رب العالمین فرمایي لیدبروا آیاته، چې دا انسانان زما په دې آیتونو کې سوچ او فکر وکړي، زما په دې قرآن کې سوچ او فکر د پاره د آیات د قرآن راغلی. زما عزتمنو ورونو، دا صرف د قسم د پاره نه و چې موږ بلاس دو استاد په قرآن قسم وي، دا دې د پاره راغلی چې موږ زده کو. نو اوس سوچ او فکر پکار دی چې موږ څومره زده کړی. الله رب العالمین د کافرو باره کې فرمایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ولی دا خلک چې کوم دی په دې قرآن کې سوچ نه کوي. د رب العالمین کتاب په دې دنیا کې شته، او قطعا د انسانانو په ذهن کې دا سوچ هم ناراضي چې د رب کتاب ولولي چې دې کې سری، ولی د دوی زړونو ته تالې لګېدلې. افلم يدبروا القول، کاش سوچ او فکر یې کړی او په ورځ د قیامت به بیا ارمان کو لو كنا نسمع او نعقل، کاش دا قرآن هم اورېدلی وي او په دې ځان پوی کړی وي، نو هغه وخت کې به بیا ارمان کو وخت به تیر وي. نو زما عزتمند ورونو، یوه علامه دا ده
چې انسان ته پته ولګي چې زه سعید یم، نیکبخته یم، په ورځ د قیامت به کامیاب یم که ناکام به یم، فیل به یم. د خپل ځان پیش کړي قرآن ته چې د قرآن سره څومره تعلق دی، قرآن په ویلو په وخت کې څومره د زړه کې سکون راځي، څومره دې ته تلذذ او خوند اخیستی شي. دویمه علامه هغه دا ده زما محترم ورونو چې کله مونځ سړی کوي او په دې مونځ کې د مونځ نه خوند واخلي. مونږ رب العالمین ته ودرېږو چې مونځ کو، کله د یو دکان حساب، کله د یو تجارت حساب، کله د کفیل سره لانجه، کله د اقامې مسله، کله د بچو پیسونه، ټول په دې سوچونو کې تیر شي. نو چې کله مونځ ختم شي په آخر کې ریزلټ څه شي وي؟ نو هغه دا وي چې بس دا مونځ دا د رب العالمین په وړاندې باندې هغه قابل قبول نه دی. ځکه وجه دا زما محترم ورونو دا مونځ صرف دې دپاره نه دی چې ته ټیټ شه، ته رکوع وکړه او ته سجده وکړه او ته صرف دا وکړه. نه، مونځ کې یو روح دی، یو روح، یو غذا ده پکې. که دغه روح په دې مونځ کې نه و، دا مونځ د الله په دربار کې قبول نه دی. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي دې خبرې ته په توجه سره غوږ کېدی. وایي چې یو سړی راشي یو بادشاه خواله او دې بادشاه له یوه وینځه ورکوي په تحفه کې چې دا ښکلې وینځه ده دا واخله، یا یو خادم ورله ورکوي چې دا ښکلی خادم دی د رنګ روغن نه چې دا به ستا خدمت کوي، خو دې خادم کې روح نشته، مړ دی، په دې وینځه کې روح نشته، مړی دی. نو دا بادشاه به دا هدیه او دا گفت دا به قبول کی؟ جواب دا دی چې نه، او نه دا سړی دا جرأت کولی شي چې مړی څنګه چاته په تحفه کې ورکړي. نو کله چې په مونځ کې خشوع نه وي، عاجزي نه وي، توجه نه وي، ستا د زړه هغه اطمینان برابر نه وي خپل رب ته، نو پوه شه چې زما مونځم خراب دی. او الله رب العالمین قرآن کې چې ویلي چې کامیابیږي به په هغه مونځ باندې چې هغې کې خشوع وي. خشوع نه مراد دا دی چې ستا د زړه توجه خپل رب ته برابروي. الله رب العالمین فرمایي قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب دی، خو شرط دا دی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف په ایمان باندې نجات نشته دی. که ته وایې چې زه مسلمان یم، ما کلمه ویلې لا اله الا الله، نو زه به جنت ته ځم ډایرک. رب العالمین فرمایي نه، هره چابي چې کوم د هغه بغیر د دې، هره چابي دا دغه لري، غاښونه لري که نه لري؟ چې غاښ نه لري چابي د تاله پې کولاویږي؟ نه. او هره چابي به په خپله تاله کې به ورکړي، اصلي چابي به وي، اصلي تاله به وي. نو دا چابي ده دا لا اله الا الله، خو د دې دپاره د غاښونو ضرورت دی. یو غاښ دا دی چې مونځ به کې او هغه هم په توجه سره. قد افلح المؤمنون، یقینا دا مؤمنان کامیاب دي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه کسان چې هغوی په مونځ کې خشوع کوي، په مونځ کې توجه برابروي. مونځ د دې دپاره کوي چې زما رب زما نه راضي شي، مونځ د دې دپاره کوي چې زما ګناه ماته معاف شي. په دې نیت باندې مونځ کوله، نو الله به نتیجه ذکر کوي. یو خو کامیاب شولې، بل اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بیا به جنت ته به رسېږي، دا ټول جنتونه به ستا دي. اوس سوچ پکار دی زمونږ خشوع مونځ کې شته. اوس او بل دا مو اورئ زما عزتمند ورونو، صحیح روایت کې راغلی، حدیث کې راغلی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان العبد، د عمار ابن یاسر روایت دی په سنن نسائی کې، چې ان الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. وای سړی به مونځ وکي، خو د مونځ په آخره کې به دته یا لسمه حصه اجر میلاو شي، یعنی مونځ لس حصې که 9 حصې اجر هغې نه به محرومي، یا به ورته 9مه یا 8مه یا 9مه یا 10مه یا نیم، یا به ورته بلکل نه میلاویږي. دا ولې؟ دا د زړه توجه برابره نه وه. مونږ صرف الله اکبر الله اکبر والسلام علیکم ورحمت الله او زر زر په مخ باندې لاس راکاږو. زما عزتمند ورونو دا مونځ نه دی. مونځ هغه مونځ دی چې تا منع کي، د ګناهونو نه دې منع کي، ستا په زړه کې اطمینان راشي. مونځ کې به خشوع څنګه راځي، زمونږ مونځونه به څنګه جوړېږي؟ د دې دپاره بهترین سبب هغه دا دی چې د مونځ په ترجمه پوه شو. اوس که مونږ کسان نو تپوس وکړو څومره کسان دي د مونځ په ترجمه پوهېږي؟ په سلو کې 90% خلک د مونځ په ترجمه نه پوهېږي، الفاظ یې غلط دي او نور سره د دې سوچ سره. خو زما عزتمندو دا خبرې د دې دپاره نه کوم چې تاسو نا امیده شئ، خو که پې نه پوهېږو وخت شته دی مونږ سره، الله وخت راکړی په کار د زده کړو. ټول لمونځ په یوه ورځ کې زده کېږي. او مونږ الحمدلله یو کتاب لیکلی دی، ما نه هلته پاتې شو ګاډي کې، مال زه بیا راوړم تاسو ته به یې وښیم. صرف د دې مونځ ترجمه ټکي په ټکي لفظي ترجمه د مونځ او د جنازې د مونځ طریقه، چې مونږ دا مونځ ترجمه صرف زده کړو. روانه ترجمه مې پکې هم لیکلې ده او ټکي په ټکي باندې هم انشاءالله دا به بیا تقسیم هم کړو، دا زده کړئ دا مونځ. او که ټیم در سره وي انشاءالله مونږ ټیم ایستی دی
ستاسو د پاره چې تاسو سره به کینو او په دې کې شرم او حیا مه کوئ چې زما ګیره سپینه ده او زه خو مشر یم اوس به قاري صاحب ته او مولوي صاحب ته څنګه کینم. زما عزتمندو دا د کامیابۍ او د ناکامۍ خبرې دي، دا د غیرت خبرې دي. سبا له به پیغور درته کېږي په قیامت کې، خلک به درته لګیایي چې هلکه ته خو مسلمان وي، او دا کافر به درته وایي چې ته خو زموږ نه مخکې د جهنم ته روان یې. او داسې حدیث کې هم راغلی دي چې دا کافر به د مسلمانانو ته پیغور کوي چې دا خو ته موږ سره هلته وي نو موږ او ستاسو فرق څه شی شو. نو دا دویمه علامه ده که مونځ د صحیح په خوشو برابرو ته پوښه چې ته کامیاب یې. دریم عزتمندو ورونو د خوب په وخت کې الله یادوله چې سړی وده کېږي الله رب العالمین ځان ته رایاد کړي. الله رب العالمین یادول د دې څه معنی ده چې کله ته وده کېږي دا خوب چې دی دا یو قسم دا مرګ دی. څه شی دی؟ دا مرګ دی، دا انسان دپاره دا مرګ دی. نو ستا پته نه لګي ته به دوباره راژوندی شي او یا به راژوندی به نه شي. نو ته کوشش کوه چې کله ته وده کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه طریقه تا ته ښودلې ده همغه شانتې وکړه. هغه طریقه دا ده د ټولو نه اول چې کله وده کېږي اودس وکړه. مونږ څه کوو؟ مونږ چې وده کېږو بل ملګري ته وایي هلکه ورشه بس دغه حمام دی او اودس ماتې وکړه. مونږ خلاف سنت کار کوو، بې اودسه وده شو. که دا مرګ راباندې راشي نو بې اودسه د دنیا نه لاړې. نبی علیه السلام فرمایي، حدیث چې کوم دی بخاري او مسلم کې دی، اذا اتیت مضجعک اے انسانا، اے زما امتی، کله چې ته خپلې بسترې ته راشي او ته وده کېږي فتوضأ وضوءک للصلاة، داسې اودس وکړه لکه څنګه چې د مونځ دپاره کې چې دا خاتمه دې صحیح شي. په یو روایت کې داسې راغلی، هغه هم صحیح روایت دی، په مسند احمد کې دی. نبی علیه السلام فرمایي من بات طاهرا بات فی شعاره ملک، و چې کله انسان اودس وکړي او د اودس په حالت کې وده شي نو د ده سره په دې لاندې بنین په ځای باندې یو فرشته سملي. هغه داسې سملي او چې کله دا په ډډر باندې اوړي د شپې نو دغه فرشته ورته دعا کوي چې اللهم اغفر لعبدك فلانا فانه بات طاهرا، ای الله دا فلانې بنده دته بخښنه وکړه ځکه دی چې کوم دی اودس یې وکړه په اودس باندې وده شو. نو د خوب په وخت کې که تا ته الله در یاد و نو ته پوښه چې ته سعید ته کامیابې، او که درته در یاد نه و په غوږونو کې د شیزونه ایښي وو او په دې باندې وده شو 2 بجې شوه 1 بجه شوله او خوب دله درغې وده شوې، پوښه چې ستا خاتمه خرابه ده، ستا خاتمه په نیک عمل باندې ونه شوله. نو زما عزتمندو ورونو دې خبرو ته سوچ او فکر پکار دی. زمونږ او ستاسو پیغمبر به څنګه کول؟ سره د دې پیغمبرو بخلی شوی پیغمبر دی، جنتی پیغمبر دی، یقینا جنتی دی، دغه په سپارش به ډېر خلک جنت ته ځي. داسې یو ښکلی پیغمبر دی. خو چې کله به د شپې راغی بستره باندې به بستره کې به پرېوتو نو لاسونه به یې را دغه کړل 3 ځل او په دې کې به د لاړې داسې تو کړلې او 3 ځل قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا صورت به او په ځان باندې به چوف کو. یو ځل آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم. بعض روایتو کې راځي آمن الرسول بم نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې ویله، دغه 2 آیتونه د سورې بقره، دا دعا به ویله بسمک ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فإن امسكت نفسي فارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ډېرې دعاګانې راغلي زما عزتمندو ورونو. دا دعا به نبی علیہ السلام کوله، اللهم قد لاس به داسې په ښي طرف باندې کېښود، دا دعا به کوله اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، الله ما په ورځ د قیامت باندې د دې عذابونو نه وساته، ځکه دا خوب هم داسې دی لکه مرګ چې انسان خو په ځان باندې نه پوهېږي که نه. دغه شان زما عزتمندو ورونو نورې دعاګانې به نبی علیه السلام کولې، که نور هم نه وي زده دا سبحان الله 3 ځل، الحمدلله 3 ځل او 4 ځل الله اکبر، الف لام میم سجدې صورت به نبی علیه السلام ویله، نورې دعاګانې به نبی علیه السلام کولې. خلاصه دا شوه که د خوب په وخت کې د خوب نه مخکې تا د الله ذکر وکړو ته پوښه چې ته سعید او ته نیکبخته انسان یې، او که دې نه کوم داسې بې اودسه وده کېدلې او دارنګې بغیر د ذکر او د فکر نه، بغیر د سوچ او فکر نه، پوښه چې په ورځ د قیامت ګوره بیا حالات هغه ډېر سخت دي زما عزتمندو ورونو. اخري خبره څلورمه علامه امام ابن القیم رحمه الله چې ذکر کړې ده هغه څه شی ده؟ هغه دا ده چې انسان کله راپورته شي د خوب نه په دغه ټیم کې الله رب العالمین یاد کړي. په کوم ټیم کې چې کله انسان هغه د خوب نه راپورته شي، دا دعا به نبی علیه السلام ویله الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. یا الله ستا ډېره شکریا چې تا په ما باندې مرګ راوستی، خوب ته مرګ ویلی کېږي، انسان نه پوهېږي په ځان باندې که نه، نو مرګ په ما باندې راغلی او دوباره دې زه را ژوندی کړمه. دا دعا به نبی علیه السلام ویله الحمد لله الذي عافانی فی جسدي
ورد علی روح الحمدلله چې الله روغ را پورته کړم او ماته خپل سا دوباره را واپس کړله او واذن لی بذکره او الله ماله توفیق راکو چې زه ذکر وکم. دا دعاګانې به نبی علیه الصلاة والسلام ویله. زما عزتمند ورونو نبی علیه السلام به چې د شپې را پورته شو دا دعا به م ویله چې لا اله الا الله وحده لا شریک له. دا دعا چې کله انسان ووایي او دغه ټیم کې دعاو کې دعایم قبليږي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. او کپاس دا او دسه وک منځ وک نو منځ قبليږي. نبی له سلام به د اخري آیاتونه د سوره ال عمران ولا ان في خلق السماوات والارض. خلاصه د خبرې دا شو زما عزتمن ورونو چې انسان چې په ورځ د قیامت باندې د سعداو په صفونو کې راپورته کیږي د نیکانو خلکو په صفونو کې نو علامې دا دي څلور علامې. اول دا د قرآن تلاوت کول په تدبر او سوچ سره او د قرآن نه خوند اخیستله. دویم په مونځ کې خشوع برابرېدله. او دریم چې کوم دی هغه څه شی دی چې د خوب په وخت کې الله رب العالمین یادوله. او څلورم هغه څه دی چې د خوب د رانه رابیدارېدو په وخت کې هغې وخت کې چې انسان چې دی د الله رب العالمین هغه ذکر وکړي. نو زما عزتمند ورونو چې کله انسان دغه شانتي خپل عادت جوړ کړي دا کامیاب دی. ځکه دا خوب چې دی دا مرګ دی. نو تا دې مرګ ته تیاری وکړو کیدای شي ته بیا راپورته نشي. الله قرآن کې هم داسې فرمایي په سورة الزمر کې الله يتوفى الانفس حين موتها. رب العالمین د دې انسانانو نه روحونه اخلي خو چې کله مړ کیږي پوره روح ته واخلي. والتي لم تمت في منامها او هغه روحونه رب العالمین اخلي چې دا انسانانو د شي الله ته روح واخلي. دوانو نه روح اخستل کیږي. دا خوب او دا دغه چې دی یو شی دی مرګ. دوانو نه الله روح واخلي. خو څه چل کوي رب العالمین فيمسك التي قضى عليها الموت. نو هغه روح چې هغه رب العالمین فیصله کړي چې دا انسان به اوس وجنما د دې نور په دنیا کې زندگی نشته نو هغه د ځان سره یې سار کې دوباره دا روح ولنه را پرېږدي. نو دغه شان به جسد پاتې شي د تابوت په شکل باندې د جثې په شکل به موږ تاسو ورته مړی وایو. او دویم ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. دا بل روح چې الله رب العالمین هغه داسې پرېښی دی معنا دا چې کله ودوي نو هغه بیا پرېږدي د انسان له دا روح ورکړي نو دوباره یې تعالی ژوند درکوم. نو چې ته راپورته شي او دا دعا وي الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. ای رب ستا شکر چې تا زه د دې مرګ نه بچ کړم دوباره دې ما له ژوند راکړو چې زه د ستا بندګي وکړم. او دغه رب العالمین ته والیه النشور دی الله ته دوباره ورګرځېدل. په خوب کې ته ور وګرځېدې که نه اوس په ښکاره او په حقیقت کې. نو دا خبرې شي. نو زما عزتمند ورونو خواري کول پکار دي. دا دنیا دا د خوارۍ ځای دی. نا امیدي د خپل رب نه دا نه ده پکاره. موږ انسانان یو شیطانان راپسې دي. دا نوجواني راپسې ده دا نفس دی دا خواهشات دی د پیسو شوق او رغبت دی د دنیا سره مینه ده. خپل اخرت هغه زموږ نه ير دی. اخرت کله مه هېروئ. کونو من ابناء الاخره علي رضه بویلا ای د اخرت والا جوړ شي د دنیا والا مه جوړېږئ. مونږ د اخرت د پاره پیدا یو. دا دنیا به قدر ضرورت والله چام د ځان سره نه ده وړي. مړه شولو په اربونو ډالرې په اکاونټ کې پات شو څه پیدا ورته ورکوي نه. په ورځ د قیامت ستا هم دا اعمال پکارېږي نور د هیڅ شی نه پکارېږي. هم دا اعمال دا ستا د پاره پیدا کوي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول سعیدان جوړ کړي. رب العالمین دې مونږ او تاسو نیکبخته جوړ کړي. که نیکبخته یو الله رب العالمین دې مونږ ته استقامت او ثبات راکړي. او که نیکبخته نه یو اله العالمین ته خو مهربان ذات مونږ له توفیق راکړي چې مونږ په هغه نیکبختو او په سعداو انسانانو کې راشو. او رب العالمین مونږ د اهل الشقا او د بدبخت انسانانو د صفونو نه بچ وساتي. الله مونږ ته داسې موقع راکړي چې زموږ زړونه نرم شي او ستا سره مینه او محبت پیدا شي. ستا د کتاب سره ستا د عبادت سره ستا د مونځ سره ستا د روژو سره. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.